پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینه منورې ته لاړ هجرت یې وکړ نه کافرو نه وتښتېد هلته هم کافرو په قلار نه پرېښود د یارې ژوند د عربو ټول ژوند د یارې و د خطرې د شپې او د ورځې به څوکۍ وه صحابه کرامو به شپې ټوله شپه څوکۍ کوله او ګرځېدل به چې هسې نه د مکې نه دشمنان را نه شي او پیغمبر علیه السلام ته نقصان ونه رسوي یا صحابو ته نقصان ونه رسوي دا سلسله دغسې جاري وه جنگ بدر چې وشو بیا خطره نوره زیاته شوه جنگ احد شو هغې سره خطره چونکې کافرو شکست وخوړ نو دا خطرې نورې زیاتې دي خو بس چې کله غزوه خندق شو بیا د کافرو ملا ماته شو د هغې نه وروستو بس بیا هغه خطره ختمه شوه بیا مسلمانانو ښه په مړه خېټه خوبونه کول هېڅ خطره نه وه مدینه منوره کې امن شو او خوشحالي شو خو دې ځای پورې دا یو څو کاله 15 کاله تقریبا مسلمانانو په خطره کې تیر کړي چې یاره هسې نه څوک را سره پټه دوکه ونه کړي او حمله را باندې وکړي نو دا د عربو ژوند نو د هغې لپاره هغوی دا 3-4 میاشتې د امن مقرر کړی وي چې یاره دې کې به د حرمت میاشتې دي جنګ به پکې نه کوي د دې میاشتې د دې محرم د میاشتې دا 10مه ورځ عاشوره چې ورته وایي 10 محرم دې سره د 11 پیغمبرانو عاشوره م ورته ځکه وایي دا د عشره نه دي د 10 انبیاو ته الله څه کرامات ورکړي دي عزتونه یې ورکړي دي په دغه مناسبت باندې دې ته عاشوره وایي آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ جوړ یې کړ او سې پکې واچوله دقه ورځ چې وه نو دا د عاشورې ورځ او بیا چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او بیا ورته الله څه کلمات وښودل چې تا نه غلطي شوې ده د الله نافرماني ده نه شوې ده نو ته دا کلمات وایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمین آدم علیه السلام او حوا به دا کلمات وی الله نه توبه او استغفار کول په کومه ورځ چې خدای پاک د آدم علیه السلام توبه قبول کړه دا د عاشورې ورځ داغه پیدایش او داغه توبه قبولولو ورځ هغه د عاشورې ورځ دغسې وروستو بیا حضرت نوح علیه السلام قوم باندې الله عذاب راوست طوفان نوح راغی نو طوفان نوح چې کله ختم شو او د نوح علیه السلام کشته جودي غر باندې ودرېده او سیلاب ختم شو نو دا د عاشورې ورځ دا د 10 محرم ورځ حضرت یونس علیه السلام باندې الله امتحان راوست او د مئی په خپله ګېډه کې واغش په سمندر کې 40 ورځې حضرت یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې تېرې کړې نو چې مئی وغورځو د سیند په غاړه کې د الله په حکم باندې او د دغې تیارونه د 4 تیارونه هغه ووته نو دا د عاشورې ورځ دغرنګې ایوب علیه السلام الله بیمار کړو الله په ازمایش او امتحان کو دغه ازمایش او امتحان نه چې کله الله خلاصو نو دا د عاشورې ورځ الله ولا شفا ورکړه حضرت سلیمان علیه السلام چې کله بادشاهي ورته ملاوې ده سلیمان علیه السلام د الله نه داسې بادشاهي غوښتې وه چې خدای په مخ د ځمکه د چالم داسې بادشاهي نه ورکړې داسې بادشاهي ماله راکړي الله ولا په دې ځمکه هم بادشاهي ورکړه الله ولا په دې هواګانو باندې هم بادشاهي ورکړه الله ولا په اوچه باندې هم ورکړه او الله ولا په سمندر او په دریابونو باندې هم بادشاهي ورکړه داسې بادشاهي ولا الله ورکړه نو په کومه ورځ چې ده ته بادشاهي ورکوله دا د عاشورې ورځ د داود علیه السلام د هغه پلار
هغه نه څه خطا شوې وه او بیا خدای پاک د هغه توبه قبوله کړه، نو چې د هغه توبه قبلوله هغه هم د عاشورې ورځ وه. حضرت یوسف علیه السلام چې د مصر بادشاهي ورته میلاوېده دا د عاشورې ورځ وه، او خپل پلار سره چې کله ملاقات کېده تقریبا 40 کاله تقریبا دغسې پس، نو هغه هم د عاشورې ورځ وه. نو دا د یعقوب علیه السلام امتحانات او د یوسف علیه السلام امتحانات چې الله ختمول، نو دا د عاشورې ورځ وه، ډېره غټه د خوشحالۍ ورځ. حضرت موسی علیه السلام چې د فرعون نه خلاص شو او فرعون خدای پاک په دریای نیل باندې غرق کړ او دوی ته خدای پاک نجات ورکړ، نو دا هم د عاشورې ورځ وه. ابراهیم علیه السلام چې د نمرود د اور نه الله خلاص کړ او اور مړ شو په کومه ورځ باندې او دې ترې راووت، دغه ورځ هم د عاشورې ورځ وه. دا یو تاریخ دی داسې. بعضې علماو دا احادیث ضعیف کړي دي، وایي دا ضعیف دي، دا نشته، خو څه د شریعت مسله ورسره وابسته نه ده. بعضې علما وایي صحیح ده، یو تاریخ دی، ټیک دی. د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت په کربلا کې هغه هم په دې ورځ باندې شوی. خو عاشورې له چې خدای پاک کوم فضیلت ورکړی دی، نو دا یاد ساتئ چې دا ورته د امام حسین او د کربلا د واقعې د وجې نه نه دی میلاو. دا غون تاریخ دی مخکې وګورئ، د دې ټولو پیغمبرانو ته چې الله نجات ورکړی دی، کامیابي ورکړې ده، عزت او اکرام یې ورکړی دی، نو دا یو تاریخ دی چې هغې د عاشورې ورځ وه. پیغمبر علیه السلام او عربو به د عاشورې روژه نیوله د دې د احترام د وجې نه چې دا ورځ ډېره بختوره ورځ ده. پیغمبر علیه السلام په ځان باندې دا روژه فرض کړې وه. د رمضان میاشت چې کله فرض شوې نه وه، نو د عاشورې روژه فرض وه، مسلمانانو به نیوله. خو چې کله روژه فرض شوه، پیغمبر علیه السلام اختیار ورکړ، وی اوس تاسو خوښه ده که دا روژه نیسئ او که نه نیسئ. خو که څوک یې ونیسي نو ډېر غټ فضیلتونه یې راغلي وي. یو فضیلت یې راغلی دی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای، وی څوک چې په دې ورځ باندې روژه ونیسي د عاشورې په ورځ باندې، نو وی دومره ثواب دی سړي چې 10,000 حجونه او 10,000 عمرې قبول شوي کړي، الله ولا دومره ثواب ورکړي. او څوک چې د عاشورې په ورځ چاله روژه ماتې ورکړي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي، وی لکه زما ټول امت ته چې د روژه ماتې ورکړه، دومره غټ فضیلت دی. ګرمین د هر څه دي، خو پیغمبر علیه السلام دا روژه به نیوله، د روژې د فرضیت نه مخکې او په ځان یې فرض کړې وه، او مسلمانانو ته هم د اختیار ورکړی دی که نیسئ ونیسئ، که نه نیسئ مه نیسئ، خو دا ده چې ثوابونه یې ډېر زیات دي. 10,000 حجونه څوک کولی شي، 10,000 عمرې څوک کولی شي، هغه به یا قبلیږي یا به نه قبلیږي، الله دومره اجرونه او ثوابونه پرې ورکوي. الله پاک د انسانیت ته او خصوصا د پیغمبر علیه السلام امت ته یو عزت ورکوي او ورکړی دی. نو دا عزت چې دته ورکړی دی، نو دی په دې اعمالو باندې ورکړی دی، دی په دې کردار باندې دله ورکړی دی چې د کردار به ښه وي، د اعمال به نیک او صالح وي، نو هله به دی چې دی نو د پیغمبر امت کې دغه فضیلت به دته وي، او که د اعمال نه وي نو بیا د دا فضیلت نشته. دا د حرمت میاشت د یو بل عزت او احترام، ځان کې انسانیت پیدا کول، د یو مسلمان د یو انسان خیرخواهی لټول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو سړی ولیده، ذمي و، غیر مسلم و، خیر یې غوښته.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خفه شو. وی مونږ دې سړي سره زیاتې وکړه، ټول عمر هم د ده نه ټیکس واغشته، جزیه هم ترې واغشته. اوس چې دی بوډا شو او کمزوری شو، اوس په دې په کوڅو کې خیر غواړي. هغه دپاره یې وظیفه مقرر کړه. وی تر مرګه پورې به دته دا وظیفه د حکومت د خزانې نه میلاویږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی که یو سپی د دریای فرات په غاړه باندې د تندې مړ شو، د هغې تپوس په زمانه کېږي. د ځناور یې دومره خیال ساتي، انسان خو پرېږده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل حضرت عمر ولیده په سخته ګرمۍ کې د غره په لمن کې په غرونو کې منډې وایي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړه، حضرت امیر المؤمنین خیر خو دې څه دي؟ وی د بیت المال د نه د اوښ یو بچی روک شوی دی، زه هغې پسې ګرځم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی را روان خلفاو ته دې ډېره ګرانه کړه، موږ به د اوښ یو بچي پسې په غرونو کې ګرځو. خو هغه دا خپله ذمهواري ګڼله چې د بیت المال یو د اوښ بچي د هغې تپوس په د قیامت په ورځ خدای پاک زمانه کوي. دلته خو بل ورځ په سوات کې هغه 14 که څومره کسان مړه شو، او دا خلک په سیاست کوي، مسخرې یې شروع کړې. د انسانیت قدر نشته، ځان ته مسلمان ویم، ځان ته د پیغمبر امتی ویم، غټې دعوې کوم، زه سید یم، زه چې دی نو فلان کې یم، زه فلان کې یم. هیڅ د انسانیت قدر نشته. حضرت عمر نه خو به د سپي تپوس کېږي، هغه وایي زمانه به کېږي. د اوښ د یو بچي تپوس په زمانه کېږي، تا نه به د انسان تپوس نه کېږي. انسانیت ختم شوی دی زمونږ عزتمند. احساس پکار دی. الله چې مونږ له عزت راکړی دی، مونږ مسلمانان الله پیدا کړي، مونږ له پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت کې پیدا کړي. دا دومره عزت چې الله مونږ له راکړی دی، دی په دغې راکړی دی چې تاسو به د یو بل خیال ساتئ. دا به نه ګورئ چې دا مسلمان دی او دا کافر دی، دا انسان دی او دا ځناور دی. نه، د دې خبرو خیال به نه ساتئ چې زنده سر دی او د الله مخلوق دی، هغه سره به احسان کوئ او ښېګړه به ورسره کوئ. الله دې دغه جذبه زمونږ پیدا کړي. نه عزتمندو، دا د محرم میاشت ده، احترام یې وکړو، عبادت پکې وکړو. خصوصا دغه روژه چې ده د عاشورې د ورځې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخر کال کې صحابو ته وفرمایل که زه کال له ژوندی ومه نو زه به ورسره یوه روژه مخکې ونیسم یا به ورسره یوه وروسته ونیسم. ځکه پیغمبر علیه السلام تپوس د یهودو نه وکړه، تاسو هم دا روژه نیسئ؟ وی او بني اسرائیلو ته الله د فرعون نه نجات ورکړو، نو مونږ دا روژه نیسو. پیغمبر علیه السلام وی چې د دوی سره اختلاف پیدا شي، موافقت هم رانشي، د هغې د وجې نه یوه روژه به ورسره مخکې ونیسو، یوه به وروسته ورسره نیسو. پیغمبر علیه السلام په بل کال باندې وفات شو. صحابه کرامو عمل دا یو روژه به یې ورسره مخکې نیوله یا به یې ورسره وروسته نیوله. نو که دا دوه روژې مونږ ونیسو، اگر چې ګرمي ده، خو الله به راله اجر راکړي، الله به راله ثوابونه راکړي. الله دې زمونږ عمل نیک نصیب کړي، الله دې مونږ د ګناهونو محفوظ وساتي. اللهم صل علی محمد. گناهونه معاف کړي، خدای شرعي حاجات یې پوره کړي، ظالمانو مفسدانو په امان کې وساتي. مردگان د اهل اسلام هم وبخي، څوک بیماران یې کورونو کې وي، هسپتالونو کې وي، الله ټولو له شفا کامله ورکړي. زمونږ د حاضر جمع څه شرعي حاجات دي، ټول شرعي حاجات دي، الله زمونږ پوره وګرځوي. صلی الله علیه وسلم. سنت کوي.